نه رسي دا نه مني لوړ ملګري اواز رسي لاس پورته کې اواز رسي مننه د پښتونخوا ملي پارټۍ د کلر سیدا عید محمد درخواست کو چې هغه د سټیج ته راشي عید محمد دا بار چې کوم ملګري دي هغه دم ګټ راننوځي پر خپلو ځایو ته کښېني او ډېر زر به د پښتونخوا ملي پارټۍ چیرمن محمود خان اڅکزی ډېره تفصیلي وینا تاسو ته پر اوسني حالاتو باندې پارټۍ باندې کام وطن په دې باندې تفصیلي وینا تاسو ته کوي تاسو کوشش وکړئ دغه هر ټکی چې کوم مشر کوي په ډېر غور سره یې واورئ او د خپل د ژوند د راروان سیاست دپاره خپله لار ټاکل رڼا اخیستل انرژي اخیستل نو په ډېر غور سره د پښتون سټوډنټ کونسل یونیورسټي اف وا کېټ ته چې ملګري راغلي د هغو هرکلی کوو دا دی د لمانځه تادي وه هغه مونځ اوسو خدای دې وکړي چې ستاسو مونځونه قبول سوي وي او دعا هم قبلې سوي وي او هغه خصوصا هغه دعا چې موږ تر لمانځه مخکې وکړه هغه به تاسو د خپل ژوند حساب یې وګرځوئ اوس د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ محبوب چیرمن محترم محمود خان اڅکزي ته خواست کوم چې دی راشي او تاسو ته خپله وینا وکړي ستر سالار ستر شهید ستر سالار ستر شهید محمود خان محمود خان محمود خان محمود خان مهرباني کور ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پښتونخوا وطن په تعلیم روزګار او د هر افغان په مشکلاتو کې یو بل خواته راکډ شوو د نورو پښتنو ځوانانو طالب علمانو دلته په سټیج ناست د پښتانه د وطن د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو ډېره مننه ډېره شکریه د خاني شهید د تلین په باره کې به حاجي ولي ګل او ملګرو دا خبره کوله چې اسلام آباد کې راغواړو ته به خامخا راځي نو د نیمګړې وعده مې ورسره کړې وه هغه بیا دلته اختر مینګل دوی مشکلاتو کې دي موږ مشکلاتو کې دوی خواران د مشکلات تازه دي یا څنګه دي اختر مینګل دوی دغه یې شوه د ورکو انسانانو په باره کې د دوی کیسه چې وه نو په هغې اخته سو زه وځنډېدم ته یې ډېر انتظار کړی دی معافي غواړم ورونو خاني شهید محمود خان اڅکزی د هغه تلین خبرې به تاسو ته خو کړي دا د قدرت خپل نظام دی پیغمبران خو الله پاک پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې بس ختم کړل نو انسانانو کې مشکلات پیښ شو بده به پیښه سوله بیا به الله پاک څوک نبی څوک رسول څوک پیغمبر
راولېږي د قام د بربادیو د علاج د بربادیو د توجه اړولو دپاره دغسې اجزام و چې په وطن کې مختلف قومونو وطنونو کې ظلمونه نارواوي او زورونه ډېر سي هم انسانان الله پاک داسې انسانان پیدا کوي چې هغو ته خدای پاک دا همت ورکوي دا ښوونه ورکوي دا طاقت ورکوي چې د هغه ظلم په مخ کې ودرېږي لکه قرآن کریم کې الله پاک وایي بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفي خسر مفسرین کله دا وایي چې د عصر د زمانې په معنا قسم دی د تاریخ په معنا د وخت په معنا ځینې خلک وایي د مازدیګر په معنا الله پاک په قرآن شریف کې قسم اخلي چې زما قسم دی په زمانه باندې زما قسم دی په وخت باندې ان الانسان لفي خسر چې ټول انسان په تاوان کې دی الله پاک د انسان توجه راوړلو لپاره دا غږ کوي چې انسان په دې ځان پوه کړو روغ انسانیت په تاوان کې دی الا الذين امنوا بیا هغه کسانو بیا دا شی چې کوم په تاوان کې نه دي کوم انسان په تاوان کې نه دی الله پاک وایي چې الا الذين امنوا هغه انسانان چې ایمان راوړي خدای ومني د خدای خدایي ومني د خدای لویوالی ومني د خدای پر خپل ځان باندې دغه ومني وعملوا الصالحات او ښه عمل وکړي وتواصوا بالحق د ظالم په مخ کې یا د زمانې په مخ کې د حق وینا وکړي رښتیا ووایي وتواصوا بالصبر بیا د دې حق په وینا کې چې انسان وایي بلا ته درېږي په دې کې تکلیفونه راځي وهل راځي ټکول راځي پانسیانې راځي پلانا راځي نو الله پاک وایي صرف هغه انسان د تاوان خلاص دی چې دا څلور خوی پکښې وو الا الذين امنوا چې ایمان یې راوړي د خدای وحدانیت د خدای خدایي د خدای د دنیا ظلم ناروا رښتیا او دروغ په دې ځان پوه کړئ تواصوا بالحق د حق تبلیغ یې وکړئ د حق لپاره ودرېدئ او په دې دوران کې که تکلیف پر راغی صبر موږ خلک داسې غواړي چې بس کښېنه یا صبر دا دی چې تا څوک پر حق ډبوي ټکوي او تی برداشته یې دې ته صبر وایي دا د الله پاک بیا خپله خوښه وي چې دا کم انسان د دې لپاره ټاکي کم انسان د دې لپاره ځي خاني شهید په خپل ژوند په حالاتو کې لیکي دی د خپل پلار د ورونو د خوند ډېر و درېیم څلورم بچی دی خپل تعلیمونه د کور تعلیمونه په دا کې کړي دي ډېر په تفصیل زه نه ځم دی وایي چې دوه شیانو زما پر ژوند ډېر اثر واچاوه ما د کور ته تعلیم وایه دیني تعلیم یې کور ته وکړي بیا سکول کې چې وروستلو دوی چونکې عربي فارسي قرآن په زده و نو درېیم جومات کې کښېنول دی ورور دواړه دی وایي چې تعلیم ما وکړي دوه شیانو زما پر ژوند ډېر اثر وکړي یو د علامه اقبال د کشمیان دعا و لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت و خدایا میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں کی ضعیفوں کی ما یره ده دا دعا مې ویله او په دې زړه کې مې دا خواهش شو چې خدای د ما څخه داسې سړی جوړ کړه لکه د اقبال چې په دې دعا کې وایي چې زه د غریبانو مل شم زما له وجې علاقې ته رڼا راشي او زه د حق پلوي شم پلانا پلانا تر پایه کړم हो मेरे दम से हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना दर्दमंदों की ज़ईफ़ों की वो करना ब्या हो मेरे दम से मेरे
वो मेरे दम से मेरे वतन की जीनत जिस तरह फूल से होती है वो चमन की जीनत چې خدای ما داسې انسان جوړ کړ لکه دا دوه علامه اقبال الخوانشي مشر یو دی وایي چې موږ یې بوتو موږ چونکې په لاندې جومات کې لیکن چونکې تعلیم یې ډېر کړی و د اتم القانون سره به کښېنول په املا کې املا به یې راته کوله نو املا یې راته ولې په املا زما مضمون یې دی په املا کې داسې الفاظ وو چې ښه ویان دپاره نامی گرامی स्पीकर होने के लिए د ښه ویان دپاره د ځان پاکوالی داسې ضروري دی لکه د هندارې که دی داسې نه وي چې عمل یې یو رنګ یو ښیي بل څه نو خلک یو بل ته سترګې وهي چې دی څه وایي اخته په څه دی او بابلالی کومه نو هغه یې هېر دی سړی چې دا دوه شیانو په ډېره کوچنیوالي پر ما ډېر اثر وکړي چې د کیریکټر د اخلاق صفاهي او د انسانانو سره مینه او د انسانانو خدمت یو بیا دی وایي چې زه د مور سره راغلی وم مشین هسپتال مور کوم خور ناجوړه وه هلته یو ډاکټره وه عیسایي ډاکټره زه ماشوم وم د 5 کالو یې دغه دوی به لګیا وي د اپریشنونه به یې کول د وی عیسایان د خپل مذهب دپاره د دې انسانانو به خدمت کوئ زه به نږدې ورته ولاړ وم نو بیا د دې هم راته پام شو نو بیا بوتم ګرځولم کله اپریشن تیټر له کله بیا ډوډۍ ته بوتم ما به دوی لیدلې چې د دې بلوڅانو د پښتنو د غریبو خلکو مفت علاج به یې کاوه د خپل مذهب دپاره چې زموږ د عیسایي مذهب پروپیګنډه وسي په کوټه کې نو ما به داسې په زړه کې ویل چې دا زموږ خلک ولې دا کار نه کوي زموږ ملایان یا زموږ خلک دا پردي خلک د هغو لندنه څخه ښځې دې راغلي دي مشین هسپتال کې دعاوې هم کوي خپل پروپیګنډه د مذهب هم کوي د انسانانو خدمت کوي نو په دې زړه کې مې دا و چې که لوی شوې دغسې خواري به کاږي د انسانانو به خدمت کوي دا زه دغه د قدرت تربیت چې انسانان تیاري یو کار ته نو بیا ته یې وایي چې دغه سره ووتم د کوره په کور کې تعلیمونه مې کول ګسه په دې پوهېدم دنیا چې مې ولیده بده ورځ وه زموږ کام خراب شوی و زموږ د کام ژوند خراب و دغه یې خرابه وه نه مې د چا استاد څه زده کړې ده نه مې څوک استاد درلود خو د هغه فکر په دې ذهن کې خدای راواچاوه چې زموږ د کام د بربادۍ وجه د فرهنګي حکمراني ده دا پردي خلک راغلي دي زموږ کام یې نیولی دی د خپل توان یې اچولی دی د خپل دود دستور یې چپه کړی دی وجه یې دا رامعلومېدله نو دغه شوم بیا اول وار موږ لګیا وو د دې دغه کېدو شاید که اوس څه فرض که انګرېز حکمراني ده د دې به علاج څه کوو یو بل سره به مې دغه کوله چې څه کول پکار دي نو مې دا جوړه کړله چې یار په دې مسجد کې یو کار کول غواړي د روژې میاشت وه په روژه کې اکثره چې تراویح وشي نو بیا یو طالب دغه وایي بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شيء قدیر تبارک شریف ان الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم دا وایي بیا ملا دعا وکړي ولو ملا ته مې وویل چې ملا صاحب دا خو ثواب لري ته داسې وکړه یو آیت وایه د قرآن کریم په پښتو یې ترجمه کوه نو خلک به پوهېږي چې قرآن مجید څه وایي معنا یې څه ده ملا به د دوی د پارټۍ سره ملګری به وي یا دوست یا څنګه وو ول دا راته ویلی چې زه خو نه یم تیار که ته نن څه وایې ووایه زه ولاړ شم یو آیت مې ووایه هغه ترجمه مې وکړه د ملګرو سره مې خو دغه کړی چې په مسجد کې به شی شروع کړو په پوهېدو نه چې پارټۍ څنګه جوړېږي نو خوشحاله شوم چې کار د دې روان سهار زه ولاړم دغه ده کوټې شپه مې وکړ موږ خپل کلی علاقه د سرکار د مخبرانو پاکه بلله زه کوټې کې خبر شوی نه یم شپه مې ورې وه
د کوټې پولیس سپرډنټ مشکل راغلی د کلي سپېږیري ورغوښتي چې پرون په جومات کې عبدالصمد څه ویل دا انسانان داسې اسانه یې بولي دا قوتونه دا ډېر بد قوتونه یې دا خپل نظام دی ډېر زورور او وخت نه موټر یوه ټرین کې د چمن شپه په کوټه کې وه کله یې غوښتو چې عبدالصمد څه ویل دی عبدالصمد یو قرآن شریف یې آیات ووایي چې دا خو د ملا کار دی هغه ویل ول موږ ورته وویل چې عبدالصمد خو ملا هم دی نو زه راغلم شپه مې وکړه دغه راپسې راغلی بازګل خان نومېدی پښتون وردګ و د کوټې دی راته وویل چې دغه دې غواړي ډپټي کمیشنر یا څوک تر دې د مخه دی وایي چې امان الله خان را روان دی یورپ ته ځي د کډې شباري دا نه یورپ څخه دغه راوړي یو شی مې راوړي د افغانستان د ترقۍ لپاره نو ډېر خلک چمن له ورغلي زه هم ورغلم لوی سړی یم تعلیم یافته یم په سیاست خو په سر کې مې یو شی ګرځي په پوهېږم نه په دې کې امان الله خان مخلوق راغلی د بولدکه څه تر چمنه پورې چې دی رارسېدی 4 غنټې په ولګېدی انسانان په مخه کړي وو خلکو نارې یې وهلې نری نری باران ورېدی امان الله خان چې رانږدې سو راغی داسې انګریزانو د پوځ یو کنډک ولاړو په خټو یې دا ګوټونه لړلي وو نو امان الله خان ته بې سلامي کوله دوی داسې کتار ودرېدل وطني د زموږ وطن چې جارو کوي د غریبان خلک دې را منډه کړله تولې ورڅخه دي د دغه بوټونه یې ورڅخه کړل د دې انګریزانو بعد دې واقعې زه داسې واخیستم که څه ورک شوم په دغه په خپل ځان کې چې خدای پاکه دا څه بده ده یو پښتون باچا راتلی اول خدا په کار و چې پښتانه یو پړک دغه ورته کړی یو کنډک سلامي ورکړی وای که پښتون نه وای هندوستانی خو دې وای هندوستان پوځ وای څه بده ده چې سلام فرنګی ورته کوي او د هندوستان خلک لګیا دي دغو بوټونه څه کوي پر ما ډېر بد اثر وکړي بس ډېر کې ورک شوم په دې کې ټکان بسې شی ما نه دی اورېدلی خلک ولاړ شو زه په پوه شوم چې باچا هغه شو نو ممله خان داسې مخامخ راته ودرېدی موږ ته ویل تی پښتانه یاست نو خود مې یو څه ویل غوښت یا مې د موږ اورېدل غوښت موږ شور جوړ کړي ګردو خلکو یو دا خوا نارې ویلې بل دا خوا نه چا څه خبره وکړه نه دا وکړه دی په ګاډۍ کې سپور شو ولاړ مخانشید وایي چې دا 2 ورځې 3 ورځې زما سر پر لګرځېدی چې دا پښتون باچا راتلی نه ما پارټۍ لیدلې وه نه مې پارټۍ جوړه کړې وه نه د چا سیاسي پارټۍ سره نږدې شوی وم داسې په سر کې راوګرځېده چې په کار دا و چې موږ په ګډه یو څه خبرې ورته کړې وای یوه سړي د ده خبرې مې اورېدلې وای بیا مې په زور دوی نارې کړې وای دی ویل ما په ځای کې دا دغه شو دې حالاتو کې بیا خانشید و خپل مبارزه روانوي په هغه کې د خانشید د ګردې مبارزې مغز دا دی دا هغه وخت دی چې نه څوک د لیدلی دی نه څوک د کتلی دی نه څو سیاسي پارټۍ سره دغه شوی دی انګریز مخالفت ښکنځل نه ضد امپریالیزم او دننه د وطني لیوانو زورورو خلکو خلاف هم د غریبانو کومک او جمهوریت دا وخت په وطن کې ووټ نشته نه ووټ څوک پیژني شاهي جرګه ده هم خلک یې ټاکلي خلک دي سرکار ټاکلي دي بیا د هغه وطن په دغه کې موږ کړی د کوټې په جلسه کې هغه د هغه وګورو ګوا برټش بلوچستان چې اصل کې په کار ده چې انګریزي افغانستان یې نوم وایي د افغانستان راپرې سوي مځکې وې دا صوبه پر جوړه شوه د خانشهید د مبارزې مخه دا وه چې دغه صوبه دې د ګورنر صوبه شي
چیف کمشنر رابرټ سنډیمن و، سنډیمن هسپتال، سنډیمن هال. رابرټ سنډیمن د چیف کمشنر، زموږ چیف کمشنر و. دا موجوده گورنر هاوس سټاف کالج دا چاونی دا مځکې انګریزانو له کاسیانو پښتنو څخه واخیستې. هلته کلی نه و. په 1899 که 98 فرهنګي راتېر شوی د هرات یې ډېر صفت کړی دی چې هرات 7000 کوره، ډېر ښایسته نظام، ډېر ښایسته زندګي پلانه. کوټلي چې راغلی دی دی وایي چې کوټه د 200 کورو یو ښار دی. 200 کورونو دغه غونډۍ چې دا اوس موږ دفتر دی د سرکاري توپونو موپونه چې دا د کاسیانو پښتنو مځکه ده. کوټه بنیادي طور د 4 پښتنو قبیلو مځکه ده، ګرده کوټه. له میان غونډۍ سره راواخه بیا د کشلاغه پورې. دا ټوله مځکه د بازایي غر د بازایي دی. له میان غونډۍ سره تر کشلاغه پورې د اواره ګرده د کاسیانو پښتنو ده. پر غره مخ دراني خوشکاوه ورته د غفور خان دوی دا ده. احمدشاه بابا وزیر اعظم و شاه ولی خان د هغه په وجه دا مځکه ورکړې وه. او یاسینزي پښتانه نور پښتون هلته موږ مځکه نه لرو، نه یې بلوچ لري. مځکه د پټوالخانې په حساب د کاسي پښتانه، د بازایي، د یاسینزي، د دراني مځکه ده. البته 2 بلوچ قبیلې شاوانی او لهړی دا یې بزګر. او مځکه خو ډېره پراخه وه، سره تر هغه سره چا ویل چې کوټه به د 10 لکو انسانانو ښار جوړېږي. نو شاوانی او لهړی د بزګرۍ په معنا دلته یې برخه وه، تر اوسه پورې پراته دي. دغه بحث کله راځي ملګري په کار ده چې په دې کې به ډېر احتیاط کړي، نه موږ شاته بد وایو، نه د چا سره جګړې کوو، نه د چا سره فساد کوو. نو خانشید پارټۍ جوړه کړله، انجمن وطن. انجمن وطن د مخه دی اول سړی دی چې په کوټه کې د اخبار لپاره دغه ولګاوه، پریس. او پریس یې د خپل ډېر درانه ملګري عزیز مکسي په یاد کې عزیز پرنټینګ پریس کوي. او استقلال خبر، استقلال معنا ازادي، ساورنټي، زموږ د افغانستان استقلال. د اخبار نوم استقلال. په 19 کې انجمن وطن جوړ کړي چې د هغې دغه دعوه چې دا صوبه به د ګورنرۍ صوبې ته بیایي او دلته به هر سړی ووټ لري. دا جرګې به لکه اوس په وزیرستان کې یا بل ځای منتخبې جرګې نه وي، دا به منتخبې کوو، انسانان له به ووټ راوړو او دلته به د انسانانو منځ کې د ورورۍ یو نظام جوړ کړو. دا د خانشید د سیاست دغه دا وخت دنه څوک لیدلی دی نه دی دغه کړی دی. چونکې خبرې راځي زه نن نقلونه کوم، ښه ده چې ملګري په پوه شي، دغه نه کوم. د باچا خان د ملاقات ذکر دی داسې کوي. خانشید وایي چې موږ د پارټۍ جوړه کړه، کار مې روان کړی. نو په لندن کې ګول میز کانفرنس کېدی چې د صوبو ته نور اختیارات ورکړو. دویم ګول میز کانفرنس. نو عبدالرحمن بکچي د اکبر بکچي ورور، جام نورالله د فضل الله علاني پلار و، سرکاري سړی و لیکن په دې شیانو پوهېدی. جام نورالله، رمضان خان بابر میډیکل هال، دا خاني شهید، میر شهباز خان نور شیرواني، دوی کومک کاوه. دا برټش بلوچستان او دغه سره جلا خلک وو. دا 4 ریاست کلات، مکران، لسبیله، جل مکسي، دا جلا وو. زموږ برټش بلوچستان چې دې لپاره به اصلاحات وغواړو یو شی، نو یې ماته دا ډیوټي راکړه چې ته به ځې دا د ګول میز کانفرنس مشران به وینې چې د خبرې به وکړې د بلوچستان په مسایلو. نو دی وایي زه راغلی شوم، پوښتنه مې وکړه ګاندیجي مې تعارف کوم څوک پېژنم هم نه. موږ یو سلیمان خېل پښتون، سلیمان خېل معنا دلته ملګري وو، زه د زرمت یم، سلیمان خېل ملګری نوم دغه و. موږ به میوې ورلېږلې،
د ده په احمد آباد کې کوټۍ وه. کوټۍ معنا دا د حاجي قیوم غني خدای دې وبخښي یا سراج هغه داسې دغه یې وه په احمد آباد کې. اوف نوم یې مې رایاد سي. نو هغه ته امتحان وکړي چې درغلم او ګاندیجي وینم. هغه یې کور ودان مازدیګر یې زه روان کړم. دا کار یې لا هم کړی و چې یو کوچنی پمفلیټ یې چاپ کړی و. ما ته ګرونه نه و کړي. جلوس خلک و احمد آباد سیسن لزې په ټانګه کې سپور کړم. پښتانه و دا اول زما پبلیک وینا وه دې خلکو ته د سلیمان خېل ښه نوم یې و. هغه که راغلو مازدیګر ورغلو ګاندیجي له چې ورغلو هغه کاغذ چې زما د استقبال دپاره چاپ شوی و دا ګاندیجي ته پروت. ګاندیجي سره روبړ وکړئ سر خوند یې راکړئ سړي. ماښام بیا ورغلم ول ده راته وویل داسې به وکړو زه روان یم بمبئي له ته راځه د ما سره به ولاړ شې. دا د ګول میز کانفرنس مشران ما له خامخا راځي نیم خو به راسي. نو هلته به ته دوی چې د خپله خبره وکړې ما به هم په پوه کړې چې ستې مسلې څه شي. ته چې راغلی په یو کار پسې نو دا یې وایي چې سنسپاروس ولاړو هلته یو سړي خپل کور خالي کړی دی لاندې باندې لاندې خوا یې ګاندیجي ته ورکړل لوړ د ده بچیان اوسېدل. په دا کې زه د ګاندي د زوی دیویداس سره واچولم. دیویداس د ګاندي زوی دی. ما د عمر دی په دې کمره کې ورسره ولوېدم. 2 ورځې بعد ګاندي وایي چې د پېښوره څه باچا خان را روان دی ورسئ استقبال رایه ولئ. نو زه یم دیویداس دی یو هلک دی د آی سی ایس امتحان یې ورکړی دی دغه یې پرېښی دی د لندن راغلی دی د ګاندیجي په مریدانو کې شامل شوی دی. دغه هلک زه و دیویداس ورغلو باچا خان له ټیسن نه. باچا خان سره د حیدر هوتي نیکه امیر محمد خان د دغه بیګم نسیم ولي پلار ډېر لوی سړی و ډېر زورور دغه خان و لیکن د باچا خان سره ډېر کلک ودرېدی. دا ورسره یو پیربخش وکیل و. 2-3 د کانګرس نور هندوانو پښتانه ورسره ملګري وو دا راغلل. امیر محمد خان لالا او دا نور ملګري ولاړه هوټل له. باچا خان یې د ما سره په کمره کې واچاوه. ما دی په یوه کمره کې شو. دی تر ما مشر دی 10-15 کالو خام نو تقریبا د غني خان د خانشید په عمر کې 2 کاله فرق دی. غني خانشید 2 کاله پر مشر دی. دی د پلار عمر یې وګوله. نو اول 2 شپې خو ده به دا کوشش کوه باچا خان چې زما خدمت وکړي یا څه یا څه خو خیر زه بیا ورته ټینګ شوم. نو بیا د دغه سره جوړه شوله. په دا کې په دغه وخت کې 2 خبرې. یوه خبره خلک ویل کوي نن په دې وجه دغه کوم چې خلک دي د کانګرس پارټۍ د پېښور ملګري زه هم ولناست وم. هغو ګاندیجي ته ویلی چې د باچا خان به پوهوې د پارټۍ نوم یې خدایي خدمتګار دی سرخپوش دی. په جلسو کې د الله اکبر نارې وایي. دا خو داسې معلومېږي چې اسلام و مسلماني و پلانا. باچا خان هم پر ټیک وشو بلکل یې موږ وهو الله اکبر نارې وهو. نو دی وایي چې ګاندیجي و دې پېښوري کانګرسیانو ته وویل چې ولې ته دا نه منې چې خدای لوی دی. الله اکبر منه چې خدای لوی دی. الله اکبر منه چې خدای ډېر لوی دی. ګاندیجي هم ول دغه خوا ونیوله د باچا خان چې الله اکبر را ویل څه بد کار نه دی ډېر ښه کوي چې ویل. یوه دا وه. بله ورځ باچا خان زه ځوان یم په سیاست هم نه پوهېږم. باچا خان دا فیصله وکړه چې کانګرس باندې خپله پارټۍ ګډه کړي. خدایي خدمتګار د کانګرس برخه کې. په دې کې 2 ملګري محمد خان لالا خو نه وو. 2 ملګري په هوټل کې وو. ما باچا خان ته وویل چې باچا خان دا ستې پارټۍ زه خو نه پوهېږم په شیانو ولد هم نه یم. دا ملګرو سره مشوره پکار ده. دا پارټۍ چې دی دغه کوئ ګډوئ د کانګرس سره. ول ده موږ فیصله کړې ده په پېښور کې. نو فیصله وشوه
هغه دومره ګیر بیا خوابدي سو هغه نیسه ولاړو پېښور ته هلته باچا هم د ده خبره او الله اکبر لږ دغه کول نو د دغه ځایه څخه خانشید وایي چې ما 15 شپې د ګاندیجي په دا کور کې وکړې د خلک به راتله زه به هم ناست وم د کانګرس د مرکزي کمیټې میټینګونه به کېدل ما ته چا غږ نه کړه یو وار دا پټېل ورته وویل چې دا سړی څوک دی زموږ په دغه کې ناست دی وایي ګاندیجي ورته دا زما مېلمه دی زه د کانګرس ممبر نه وم لیکن دا اجازت ما ته به و زه به ورتلم میټینګونه به کېدل مجلسونه به کېدل ګاندیجي ته مو وویل چې زما خو ستا مجلس په کلی وي زه راغلی یم د بلوچستان نور مشکلات ول ده راته وویلې چې سبا ماښام په دا ماښام ډاکټر انصاري و چا ډوډۍ کړې ده په بمبۍ کې هغه ډوډۍ ته ولاړو زه انصاري ګاندیجي ته راغلی و زه یې وغوښتم نو په دا ډوډۍ کې ما جواهرلال نهرو و انصاري صاحب دغه مې وکړې ما ورته ځم ډېر ولدي ویل چیرې ځې ما ورته ګاندیجي ویل ماښام به سره وینو دوی چې ګړۍ وکړله چې وارخطا به اوسو ما ورته ولې ولدي ویل ګاندیجي دونې بجې بدېږي نو بیا خو بجې روزي ده خو ډېر لرې ځای دی بیا موټر نو سپېده بیا باران نو بیا څه بلاوه خیر زه چې رالم نو چې څنګه او کور له رالم چې ما وویني سړی میدان کې وایي آګیا چې بل وویني بل بیا میدان کې چې آګیا زه دغسې څه بده پېښ شول چې آګیا نو مې هغه سړي ته وویل څه دارې مې جوړ کړې ول دوی راته ویلې چې ګاندیجي ناست دی نه بېدېږي وایي ما ته ده سره کار کړی دی که سور زما دی ما دا نه ورته ویل چې څو بجې راسه ما ورته ویل ماښام راسه اوس ماښام چې تر سهاره پورې ناست یم زه تر هغو نه بېدېږم چې دی رانشي زه ورغلم چې ګاندیجي څه دي خدای ته وګورم زه ویل یا که سور زما دی ورور که سور زما دی ما واده کړی و چې ماښام ځه مې نه ویل چې 8 بجې 9 بجې 10 بجې خیر په کمره کې سره وګرځېدلو د باندې باران و نو دی راته وایي چې پوه شومه لیکن ښه به دا وي ته کښېنه چې دا څه دغه دي دا یې ولیکه بلوچستان چې ته اصلاحات ته یې غواړئ په بلوچستان صوبه کې دا ولیکه نو به ستا دپاره هم اسانه وي چت یې ورکوي هغه دپاره هم اسانه وي نو زه راووتم ماښام دی مې پرېښو په کوټه کې کښېنستم تر سهاره مې 18 صفحې د اشیان ولیکل 18 هغه پسې موږ ګرځو هغه ډاکومنټ مې نه دی پیدا کړی هلته پیدا کېږي دی چې 18 صفحې مې ولیکل یې سهار مې دغسې پوښتنه وکړه چې ګاندیجي را کښېنستلی دی ول دی ول هو زه ورغلم ما ورته دغه دا ده ول ده راته وویلې چې دا دې څه وخت ولیکل ول ما ورته ویل دغه ماښام ول ما ته دې ویل چې ویده شه په خپله نه یم ویده شوی ما ته دې ویده شه خپله نه یم ویده شوی ما دغه یم ورور داسې وکړه دې ویداست په اردو وایه هغه بیا انګریزي کې دغه به یې کړو بیا به په انګلیش کې چاپ کړو تا ته به دغه وکړو نو بیا مې هغه ما وویل بیا دې ویداست چاپ کړي 1500 پمفلیټ دغه کاپیانې دوی را جوړې کړې ما ګاندیجي ته وویل چې د دې څو خرڅ ول ده ویلې خرڅ خو دغه نه وي ته خو مېلمه یې ول ما دا خو د مېلمه په دغه کې نه راځي ول ده ورته پښتانه د مېلمنو څو پیسې اخلي نو پیسې نه واخلي 1500 کاپیانې مې هلته کښېښودې 1500 ما 250 ما په دې خلکو باندې بېشلې بله خبر دی دا کوي چې ما چاته ورته کتل وایي هم دا خانشید چې ما په دا 15 ورځې چې څومره زده کړه وکړم ما په 15 کاله نه شو کولی ډېر لوی لوی خلک مې ولیدل محمد علي جناح صاحب مې ولیدی ابوالکلام آزاد مې ولیدی ګاندیجي پټیل دا ګول میز کانفرنس چې ځي دا خلک لوی لوی خلک د ګلو سره شناخت شو کور یې ودان نو دغه رالمه 15 کې دا بیا د قدرت خپل کوینسیډنس دی دغه دی څه اتفاق دی
15مه ورځ د هند ازادۍ ورځ ده اوس 15 اګست دی وایي 15 اګست چې راغلم دا دغه خوند راکړه د کانګرس پرې خولۍ او د قدر جامې خوند یې په دې راکړي چې دا داسې د انګریزانو د دښمنۍ وردی وه چې کوم سړي دښمني معنی مخالفت دښمني معنی چړې نه مخالفت دغه ماته خوند راکوي د قدر جامې او خفینو خولۍ دا مې واغوستې رالم دله چې ګاندیجي د خدای په امان زه ولاړم و ده داسې ورته یې وکتل داسې زهیر غوندې شو د زما کالیو ته یې وکتل داسې دغه غوندې شو ما ورته ویل خیر ګاندیجي ولې خوند یې نه کوي دا ول ده ویل یا خوند یې ولې نه کوي را خوابه دې په دې یم چې وایي غوندې خپله او سبا یې د بل په وینا کاږي دا ډېره بده ده مطلب خلک به دې پرېږدي نه پر دې خبره ول ما ورته زوروره په هغه باک مه کوه دا به په مرګ دباسې خلک کاشي دا به یي خامخا به دا مې ورته وویل ول بیا هم چې راوتم ول ده ویې نه کښې را وشړلې بیا دلته راسه کښې را په مخه یې کړې بیا به دلې راځې نو دی وایي زه رالم سوی له پر سوی باندې زما او د دغه جګړه شروع شوه د پولیسو سړی راغی نام کیا ہے باپ کا نام کیا ہے فلانا زه پټه پروته ناست شواس ورته بل شناخته پولیس افسر ورته په پنجابي وویل چې سړی دی نوم نه ښیي هغه را روان دی په پنجابي لګیا دی چې څنګه سړی دی چې د پلار نوم نه ښیي خپل نوم نه ښیي هون دیکسم چې راننوتی شناخته سړی دی پنجابی د کوټې ول ما ورته اوس خو دې وپېژندله اوس څه شوی ول ده بیا به ما شی ته ما پېژنې زما پلار پېژنې زه نو دا کولی شم نه ایسم نو تر کوټې پورې جنګ چالو بس ما او کانګرس خولۍ وو قدر کالي او بیا سن 3 اویا کې چې دی شهید سو د قدر په کالي کې به ښخ په ورځ یې اګوستې اګست 1901 بیا چې یو خاورو ته سپاري هغه د قدر کپړې یو ورځ وزرګي نه ده په دغه کې یو څوک سره ملګری ورسره ګډ و په دفتر کې داسې بحث و ما زه خپله دې ګواه نه یم بل ملګری پر دې ملا او پر دې ورسره ګایدو ور هغه ورته ویل چې ته ملا غسل خو ملا درکوي ورته ورته زما باور دی ما ته غسل ملا ولا کړی ما ته غسل ملا ولا کړی او واقعي غسل یې چا نه کوي په خپلو وینو بس دغه شو نو خانشید به د سیاست مغز یې دا و یا خانشید موږ په خپله ګوره پښتونخوا ملي پارټي حالات ډېر خطرناک دي عزیزانو زموږ پر پارټۍ دا 12 څو کال ډېر بد خطرناک وخت تېر شو موږ په خپله دغونې یو بل ته بد وویل موږ خپله یو بل دونې ودغه کړ هسې د پښتونخوا ملي پارټۍ خټه داسې اخښل شوې ده که بله پارټۍ وایي اوس به د پښتونخوا ملي پارټۍ یو کارکون ملکه پاته موږ په خپله ډېر سره دغه ورکړل اوس به مهرباني کوي دلته چې ناست یم که نه یم مهرباني به کوي هر ملګری بچ سوي دی هغه سوي دي اوس په دې دغه باندې هایه خوش خبرې وروره که چا دا چم کاوه زه خپله نه یم ورسره ملګری د هغه سره نه بیا کار ورسره لرم نه بیا دغه ورسره کوم بس ختم دا ورکه به اوس ملګري راغلی دا هغه به ختموو ډېر لوی تاوان ډېر لوی تاوان ډېر لوی تاوان وشو موږ یو نسل سپین ږیري شو 14 څو 21 اته کاله 10 کاله له ډېره ډېر لوی تکلیف جوړ شو پر زړو ملګرو به غږ کوي څوک چې هر چا شناخته دی که د سراج اغا شناخته دی که ستا شناخته دی که د هغه سره ملګري شناخته دی پر زړو ملګرو به غږ کوي چې وروره بس بڼکې مڼکې به څنډې بېرته به میدان ته راوځي بېرته به خپل پښتونخوا وطن خپله پارټۍ په هغه راږه خپل صفونه تیاروو بس ټیک دې شوي دا راځي دنیا کې دا راځي ته
ته د ما څه زیر شوی زه به معافي ته څه واخلم خو د سړي پلار هم خلک مړ کړي ورور یې هم مړ کړي خاندان یې هم مړ کړي په پیسو خلک مړي نه خرڅوي لیکن چې کوږ مغزی راشي ورور ما څه غلطي شوې ما څه غلطي شوې د خدای په امان سره باندې که ما په چا ګرمه کړې وه په دې باید زه ځان سپک نه وګورم چې چا ته ما معاف او که د بل چا څه غلطي شوې وه هغه دې ځان په دې سپک نه بولي چې ورور ما ته غړی وې یم تا ته څه ویلي معافي غواړم د خپله پارټۍ راټولوو راجوړوو یم او پارټۍ جوړول ټول دنیا اوس ډېر رالنډه شوې ده داسې سره نږدې شوې ده هر سړی اوس دا خبره موږ کوو که دلته یو شی وو دا خبرې د تی ګرد د چا لنګوټه د چا ږیره زما سپین بریتونه زما خولۍ دا بل سړي صدرۍ دا په اسټرالیا کې هم خلک ویني امریکا کې هم ویني په لندن کې هم ویني په جرمني کې هم ویني نو چې دنیا دونې سره رالنډه وه بیا به موږ ډېر په احتیاط ژوند کوو بیا خاص که سیاسي کار وو ته په سیاسي پارټۍ کې نه پروا نه لري که ته په یو سیاسي پارټۍ کې یې یا زه یم او بدخویي کوم د خولې ځورېدل کوم د لاس ځورېدل کوم فراډ دوکا پلانا کوم دا زموږ د پارټۍ ویښ کاږي د کوم بیخ نه کاږي که موږ واقعي دغه جوړوو موږ به خپل د ملګرو کرکټر خوی داسې جوړوو که ښه مسلمانان ځان ته وایي هم قرآن کریم په الله پاک وایي وایي د ښه مؤمن نښه دا ده چې کوم شی ځان له خوښوي بل له خوښوي چې موږ خوی داسې نیسي چې زه ځان دپاره بنګله خوښوم د بل کور خرابوم د ځان دپاره دغه په خوا شي بل خطا باسم دوکه ورکوم د ښه شی جمع کړم موږ یو ښه لښکر بیا نشو جوړولی خپل شی بار زه دا خبره کوم خپل حق بل ته پرېښول بې غیرتي ده او د بل پر شیانو قبضه کول دا ظلم دی زموږ د وطن دا ټولې بدۍ چې موږ یې سره کوو په یوه خبره خلاصېږي که موږ دغه شی زده کړو فرض که خدای مکړه موږ د یو ملګري سره د یو دوست سره د زوی سره د پلاني سره یو بد کار وسو خدای مکړه سړی یې مړ سو یا یو ډېر انسان دی انسان غلطیانې کوي یو بد کار چې وسو د هغې لار داسې نه ده لکه دا موږ چې اوس کوو بس زه خپل بد سړی غړم ټینګوم یې ناروا ګواهیانې پیدا کوم پلانا کوم پستانا کوم د روپۍ تاوان د اخلاقیاتو تاوان د مړو تاوان د دغه تاوان موږ په کار ده چې داسې دا خو زده کړو کم سے کم پښتونخوا ملي پارټۍ چې عزیزه زما زوی خدای مکړه زما ورور تا سره بد کړي خدای مکړه ستا ورور یې وژلی دی را ژوندی کولی یې نشم دا موجوده د ما سره نشته دا د الله پاک غوښتنه ما یو بد کار کړی دی زما زوی زما اختیار ستا دی دا همداسې غواړي چې را ژوندی یې کړ نور چې ته وایې زه هغه کوم چې ته وایې زه هغه کوم یو بد کار او زوی ته هم سړی وایي چې هلکه پر چی دا بد کار ولې د غوا زو د فلاني کار دی ولې وکړه موږ به ډېر لوی دغه شي موږ په کور کې دا خبره به سمول غواړي زموږ په کور کې دونې بد خلک یو درلیوان هم بد یو ترمزریان هم بد یو ترخلور یو بلا هم بد یو پر معمولي خبره تا ما پسې وټخول تا ما ته کنځل وکړه بابا روان وم تا داسې وکړه کاکا روان وم تا دروازه پر را بنده کړله پر دې موږ پر یو جریب مځکه باندې بدۍ دي مړي د خدای جان ګټ کار او په بیابان کې موږ په کار ده چې د باچا خان هغه وخت عدم تشدد باچا خان په دې خو ماشو دغه نه دي خانشید د اول بیان کې دی وایي دا موږ چاپ کړی وو په کوټه کې 1940 په عدالت کې ورکړی پای کې دی وایي چې زه د فلاني شخص زما ډېره بده کرکه ده او دویم نمبر باندې تشدد لیکن دا وایي تشدد په دې معنا نه چې زه یو عقیدې په معنا تشدد که د خدای د حدودو یا د حق دپاره ضروري خانشید وایي چې زه خپل ټول بچیان خاندان داسې وړي چې اوبو ته واچوم لکه سپلني لیکن په دویم ګام کې اول خپل پارټي جوړول دغه جوړول ما مطلب موږ هلته په بیابان کې عدم تشدد کاوه
په کور کې موږ نه کوو. نن هم زموږ د سهار ماښام د مرګو تعداد دا د اشنغر د کل د درګد وطن زیات دی. خاص تعلیم یافته خلک دا زموږ ډېر زورور خلک ثوابي چې اوس یې لیکي د ورځې د کاله کم از کم پښتانه چې د افغانستان پرېږده دلته پښتانه د کاله چې ډېر نعوذ بالله د خبرې توبه ده چې ډېره شپېتانه موږ د کاله کم از کم 2000 خلک سره وژنو. 2000 ځوانان په ګولیو وژنو سره او 2000 ځوانان د دنیا یو د ازادۍ تاریخ نه ورکوي شهیدان. د فلسطینیانو ریکارډ واخله د کاله 2000 شهیدان نه ورکوي. د پلانې نمونه یې کوي بیا به دوی خدای خبر د شیش تیاري کوي چې د دنیا چې کوم د ازادۍ تاریخونه دي دا یو هم د کاله 2000 ځوانان نه قربانوي د خپل مقاصدو لپاره. موږ یې په خوش خبرو سره وژنو. هغې زموږ وطن تریخ کړی دی. انسان څه ژوند دی؟ په 14 کال پورې دی هلک 14 کاله پورې دی خوب ډوډۍ بل کار نه کوي چې تا ته به دې پېښه شوه چې ته بېرته روغه یې ته ولاړې سپین ږیری شو ته د بله کار کې څه ووځي بس یو بار چې یو غوجل کې پروت وي بل بار چې په بله غوجل کې پروت وي یو وکیلانو پلانانو دا کیسې پکښې دې زموږ زړه خوړلی زموږ د وطن بیخ کښلی دی. دا به هغه دغه کول غواړي. بله خبره عزیزانو موږ زیاتره خبره مې اورېدله زموږ د سیاست دغه دا ده چې موږ د انسانانو سره کرکه نه کوو. موږ انسانان ګډ د آدم علیه السلام او حوا نه بچي وو. ګډ موږ د یو آدم علیه السلام او د دغه بچي یو. هغه ورځ په پټ جلسه کې ما وویل اوس ووایم پکار ده چې موږ ګوره ګډ بحیثیته انسانان بحیثیته پښتونخوا ملي پارټي کارکنان سم قانون یې دا دی چې کومه خبره چې تا ته څوک وکړي ته په زیرېږې بد په وړې هغه به بل ته نه کوي. دا قانون دی. نه به وزره ته کوي نه به ډریور ته کوي نه به مخالف ته کوي چې کومه خبره په هغه الفاظ تا ته څوک وکړي چې ته په زیرېږې یا دې وجود په خرابېږي یا جنګ ته تیارېږي دا به بل ته نه کوي. نو به زموږ کار پرله برابرېږي. احتیاط به کوي. دا موږ خو د اول چې د ګرمه که دویم خو د سکان دي لغتې موږ په کار ده په حیثیت انسان هر انسان د ځان ورور وو. بیا نه ګرد انسانان د یو مذهب دي نه ګرد انسانان د یوې ژبې دي نه ګرد انسانان د یوه دین دي نه ګرد انسانان یو رنګه کالي اغوندي. موږ مسلمانان یو. زموږ دیني کتاب قرآن کریم دی. زموږ پیغمبران دي. موږ کم سے کم د ایمان تر حده خو وایو لیکن عملي یې نه کوو. داسې ایمان مجمل او ایمان مفصل چې موږ وایو آمنت بالله کما هو پر دې شیانو زما باور دی. خبره دا ده موږ مسلمانان یو پر موږ پیغمبر ګران دی. موږ مسلمانان یو قرآن کریم مقدس کتاب دی موږ یې قدر کوو. موږ مسلمانان یو موږ ویل اوس نو چې بل سړی د بل مذهب دی پر هغه هم خپل دین د غولي ګران دی. که یې ولې به کولی څله به دی که دی باور یې نه به درلودی دی به څله د هغه دین پیروکار. نو موږ چې کومه خبره که څوک زموږ دین ته وکړي د بل دین ته بیا موږ نه کوو چې بده یې وکړو. چې زموږ خدای مکه او پیغمبر ته څوک کوم خبره وکړي موږ به هغه د چا پیغمبر ته نه کوو. که موږ په ژبه څوک ملنډې ووایي موږ به د چا په ژبه ملنډې نه وو. موږ به ورته وایو چې عزیزه بس دا زما خاورو مهاجر دی چې دلته لمونځ کوم ستا هغه ګرجا ده د بل هغه د چې ورور ته ما دغه په کاڼو مه وره زه به ستا هغې په کار کوم. بس هندوله هغه ورڅه خپل دغه کوه مندر له ورځه زه ځم دا جومات چې راووتو خپلې یا به پتې سره کوو یا به ګوړه پر له خرڅوو یا به چڼې پر له خرڅوو یا به چرګان پر له خرڅوو. ته هم د آدم علیه السلام د شی زه دغه اوس تللی و لندن کال مخکې یو نیم کال مخکې ویښتان خو مې نشته هغه ته مې ویل ما د دوی د څڼې به لږ برابرې وو. دوکان ته یې راوستمه 3 کسه دغه دي مشر یې داسې ما د عمر لږ کشر و 2 ځوانان ورسره دي. و دې مشر ته هم څوک یې هغه زما زوی د هندوستان هندو دی هغه مشر یې بل ته هم څوک یې وایي زموږ د ګوجرانوالۍ دی زما زوی بل ته هم څوک یې وایي د کشمیر نو زما زامنو موږ په جنګ سره اخته کړي یو. دی په یوه دوکان کې 3 سره ښه سره خوشحاله
یو د ګوجرانوالي و یو د کشمیر و هندوس نه دوی مشر د شته بریتونه یو لکه زما ښه ګزاره یې سره کوله هلکه چې په لندن کې سره کوئ دلته بیا هم سره وکړو پر چش په ډبرو سره وړو پر چش په کاڼو سره وړو بله خبره عزیزانو اوس موږ خلکو لارې پیدا کړي دي ستړي دي په مخ خلکو واخیستل ستړي دي ټکور ټکور دي خو اوس ښه دي که په چین کې ګرځي په مخه درځي پښتون که په جاپان کې ګرځي په مخه درځي که په ملیشیا کې ګرځي په مخه درځي که په بل ځای درځي په مخه درځي ګوره یو کار نه موږ زده کوو عزیزانو دا دنیا ډېره سره رالنډه ده نومونه زه نه اخلم ما ویل نه پروا نه لري زموږ اکثره تاجران موږ اکثره عزیزان دي تیرنا په کاته کې واچو دا هر یوه د یوه نه یوه ځایه دا کار راولي دا ډېر بد کار دی هغه باور خو وکړي چې هغه خان د 15 لکه ډالرو دغه د سره یوس دی چې راس به بیا خواته نه ځي ملا ورته ووایي چې دغه دی ښه دې وکړه پردي هندوانو ډاکه دا ناروانه دا ډېر ظلم دی دا به نه کوي موږ سره بیا خلک تجارت نه کوي یو پښتون سړی د 400 یو پښتون سړی د مردان چې ډاکه راووي د ګډ صوبې نوم بدنامه شي چې دا کس ډاکوګان دي غل خلک د چمن یو سړی چې ډاکه راووي د ګډ کندهار خدمت خراب شي ځکه خو محمد صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې وایي ایمانداره تاجر به د شهیدانو او غازیانو سره راپورته کېږي اوس موږ خلک دغه له ځي خاشي اکاونټ ناست دي جیب ناست دي تجاران خلک دي د دنیا سره مالونه کوچي که کس کوچي پیسه کوچي خو کوچي دا د دنیا سره دی پراته لکه دا غر موټران دي د دنیا جان دغه دي خرڅول یې غواړي په ګرافانو پسې ګرځي که یو وار خو موږ دا باور ورکړ چې دا سړی د مېنګوري دی او بالکل پاک ایمانداره سړی دی ما دوی دغه ورکړه 100 موټر مې پور ورکړه پیسې یې راوړې دا پلانی سړی د کرک دی خټک دی دې ته ما دومره شی کې ورکړې پیسې یې راواستوي ته به دلته ناست یې په کرک کې به ناست یې په مېنګوره کې به ناست یې په سوات کې به ناست یې په چمن کې به ناست یې په پکتیا کې به ناست یې په اسلام آباد کې به ناست یې ستا فکس ورغلی وایي چا غوښتي دي وایي حاجي سراج الدین خاشي اکا 2000 جپان غوښتي دي دا یې ورواستله دا ایمانداره خلک ورواستو پیسې رالیږي ستا پر دغه یې درکوي بالکل ستا پر فکس به درکوي ستا پر فکس به درکوي چا راکړي دي وایي حاجي فلاني و محمود و فلانا راوستولی دي بیا د پاک خلک دې ورواستل هر څوک نو موږ شاشه تجارت کوو ډېر اسانه څه وایي تجارت چې لږ په ایمانداره روان شو پښتانه تکړه خلک دي خلک موږ مخه کړي یو افغانستان په افغانستان کې چې څه وخت روسیانو د امریکې سره سیالي برابره کړه د امریکې خیال ورته چې یاره د دې سره یو چم په کار دی خو وارپواره پورته کېږي د ما سره سیالي کوي 2-3 واره په یورپ کې داسې موقع رالې خو امریکې جنګ نه ورسره وکړي په دې نه ورسره وکړي چې دوی د جنګ زور لیدلی و لومړي جنګ اعظم دویم جنګ اعظم او په ډېره خوارۍ یورپ جوړ کړی و چې دا ته یورپ بربادېږي په چکوسلواکیا روسي پوځونه ننوتل امریکې واک نه وکړ په غوسه شوه جنګ یې نه ورسره وکړ بل ځای خو ښه به د دغه زور پر وکاږو د زورورو وسلو نو کیسه روانه شوه کیسه یې اوږده ده روس د روس ملګري ګډ دا د روس ملګري شو هندوستان یې په جنګ نه و ملګری په دغه یې ملګری و یو څه کومک دی کابل و دغه په امریکې سره دا ویل چې زه یې راغوښتم پارټۍ راغوښتم امریکې ویلې چې د یو کوچني ملک ازادي په زور ماته شوې ده موږ ازادي جمهوریت پسنده خلک یو موږ د دې جمهوریت دفاع کوو پښتانه زه له پروبیشن شو باندې 40 کاله پرلپسې جنګ په تاریخ کې نه دی سوی او دا واحد جنګ دی چې ګډ بر اعظمونه
ګرد مذهبونه، ګرد رنګونه، ګرد ملتونه د انسان هر نسل په ګډو سوای له شمالي علاقو د سکینډینیویا دغه څه شو ته وایي دا سکیمو د سکیمو ما سوا دلته ټول انسانان راغله، یهود راغله، کمونیسټان راغله، خدای منونکي خدای نه منونکي، بود راغلی، چین راغلی، ګډ جهان راغلی چې چا چاړه جوړه کړې وه، چا توپک جوړ کړی و، چا بم جوړ کړی، دا یې ګردې زما او ستا په وطن کې استعمال کړه. د ایټم بمو ما سوا هره اصله زما او ستا په وطن کې استعمال شو چې هغه تېر شو، بیا دا بله مرحله، بیا اوس بله مرحله. زموږ تجویز دا دی، پښتونخوا ملیان تجویز دا دی چې موږ افغانان ټول باید دا ووایو چې د تیمور لنګ آباد چې په افغانستان کې څه شی موږ جوړ کړی په 1500 کاله، دا د دې بدبختو خلکو د جهازونو د بمونو په نتیجه کې برباد شو. موږ پکې معیوب شو، موږ پکې ړانده شو، موږ پکې ورک شو، موږ پکې دغه برباد شو، دغه شو. په کار دا ده چې موږ ټول افغان په هره پارټۍ کې دي، هر څه چې دي، اول جنګ دویم جنګ دا اوس چې طالب بیا کړی دی، په کار ده چې موږ ټول افغان دا ووایو چې ټول جهان موږ پورې وړی دی. زما د بچیانو سرونه ستا په اصله پرېږدي، زما ښځې ستا په زور کې دي، زه ګوډ ستا په دغه یم، زما دا ټوله هستي ستا د دغه په نتیجه کې دغه شوې ده، ته زما پورې وړی یې ګډ جهان. دا باید چې کرزی صاحب هم ووایي، دا باید چې کرزی صاحب هم ووایي، ګلبدین صاحب هم ووایي، سیاف یې هم ووایي. ګلبدین او سیاف دوستم استاد موقع چې څه افغانان دي، چې څه انسانان دلته اوسي، ګرد په کار ده چې موږ دا ووایو، تا زه وژلی یم، تا زه ټکر ټکر کړی یم، ته زما پورې وړی یې. زما پور دا دی، که ته د ما سره ښه کوې، زما پور دا دی لکه څنګه چې د دویم جنګ عظیم آباد ته سره ملګري شواست او د نړېدلي یورپ دپاره مې پر میلیټري فوټینګ باندې د یورپ ریکنسټرکشن وکړئ، ته زما پورې وړی یې، زما وطن به داسې را جوړی لکه یورپ ته یې بیا را جوړوي، ستا یې په پیسو به جوړېږي، ته یې به راځئ را جوړوی بې، او دا به لا هم وي چې تر څو زه د زخمونو خلاصېږم تر هغو به زما د استقلال ضمانت هم کوم. تر ننه پورې جنګ عظیم کله ختم شوی دی؟ تر ننه پورې خلک جاسوسان پسې ګرځي، په هغه جنرالانو پسې وایي تا یهود وژلي دي. 40 کاله بعد د 80 کالو بوډا یې ویلې چې ته راسه تو فلانی جنرال یې، تا د جنګ عظیم په دوران کې د یهودو نسلکشي کړې، دا زموږ نسلکشي علاج به څوک کوي؟ ما خو بل کار نه دی کړی، زه خو نه یم تللی په جنګ پسې. اختلاف کېدای شي، زه یو حزب ته بل حزب، افغانانو بل بد کار نه دی کړی. افغانانو که اول جنګ دی، که دویم جنګ دی، که دا بل جنګ دی، د وطن دفاع یې کړې. د وطن دفاع کول پازیټیو پراپرټي ده. د وطن دفاع د خپل خلاف هم د بل خلاف کول دا مثبت دی. په کار دی چې جهان او افغانانو ته ګولډ میډل ورکړي چې وګور به دا زنده باد چې پر وطن څوک زورونه وکړي دا وکړي. تا ورته رااخیستی وطن داسې دهشتګرد دی، زه هم دهشتګرد کې مخایم که په تا پسې درغلی یم، غریب سړی وم، پر خپله ټکۍ مو ورړه ته یې راغلاست. دا خبره اقوام متحده په حیثیت اداره ځکه د افغانانو پورې وړې ده چې زموږ د یو جنګ په نتیجه کې زموږ معنا افغانستان د افغانستان یو مشروع لیجیټیمیټ صدر ستا په بلډینګ کې کښېناست، ستا په بلډینګ کې کښېناست، ننوت، هم ستا په وجه تا ورته وویل، تا وویل ته د صدارته لرې شه، موږ په افغانستان کې روغه جوړه، تا سړی وټاکئ. هغه روغه سبوټاژ شوه، په نتیجه کې افغانستان برباد شو. ته په حیثیت یونایټډ نیشنز تا د دې تحقیقات تر اوسه پورې ولې نه دي کړي؟ دا چا سبوټاژ کړه؟
کوم قوتونو سبوټاج کړ او تا د بلډینګ څخه خلکو ډاکټر نجیب الله راویستی بیا په ډېره ناترسي مړ کړي په دې وجه وګړو متحده ته د افغانانو پوره وړې ته به د ډاکټر نجیب الله د مرګ او د بیننسیوان د روغ جوړ د سبوټاج تحقیقات کوي داسې به کوي لکه د نیورنبرګ مقدمه چې داسې به کوي او دغه ته به سزا ورکوي ته د افغانانو پوره وړې ته به موږ د افغانستان را جوړوئ موږ بل کار نه دی کړی دې کې بله خبره اوس د نوي ساله په پوهېږم نه خلک په پوه نه شي او هر چا خپله خوښه ده زما دا دغه دی چې عزیزانو موږ افغانانو تر هر چا ډېر سرونه ورکړل میرویس نیکه ګورګین مړ کړئ جنګ یې وګاټئ خو د میرویس نیکه سر جګ شو د افغانانو سر جګ شو احمدشاه بابا یو وار دوه واره درې واره اته حملې وکړې پر دغه باندې په پانیپت کې به راټه ووهه د احمدشاه بابا او د ده د لښکر سر جګ شو په دې جنګ کې جنګ موږ وکړئ بربادۍ موږ وکړې اطمینان موږ شو کونډې موږ شو د وطن اختیار هغه چا له ورغلی چې مور یې نه ده کونډه سوې خور یې نه ده کونډه سوې ورور یې نه دی مړ دې باندې افغانانو موږ ته سوچ پکار دی پکار دا ده چې افغانان زه اپیل کوم کرزي صاحب ته وایم په افغانستان کې کوم سیاف صاحب ته وایم افغانه هشګانه ته وایم د افغانستان ټولو عالمانو ته وایم د افغانستان دانشورانو ته وایم سیول سوسایټي ته وایم چې مهرباني وکړئ نور توان که موږ لرو کې نه لرو یو یونایټډ فرنټ جوړ کړئ او جهان کې چې کوم افغانان دي هغه ملزم کړئ غږ پر وکړئ چې هر ځای مظاهرې وکړي چې وروره جهانه د ما سره ښه کوې که بد کوې مې کوه ښه ستا پر وطن به بل جنګ نه کوي زه د بل جنګ لپاره نه تا پرېږدم نه زه روادار یم که تا کوه بیا ته وکړه که تا کول بیا بیا ته وکړې او طالبه څه زموږ دا دغه دی طالبه څه موږ دا خواست دی چې طالبه مهرباني وکړه موږ به ګرد عمر یو د بل باشي په زور اخو دا دلیل مه جوړوه چې فلاني واخیسته واخیسته ګټه یې چی شوه بیا بل واخیسته ګټه یې چی شوه بیا بل واخیسته ګټه یې چی شوه بیا تا واخیسته د تاسې بیا بل په زور اخلي نو خو نتیجه کې افغانستان ځي د افغانستان استقلال به ځي د افغانستان توبه مې د توبونې خدای مکه زه له خېږي به د هغې علاج دا دی مولانا صاحب حضرت ملا غني برادر ملا فاضل ملا فلانی ملا فلانی اجزاونه مهرباني وکړئ د ټولو افغانانو یو لویه جرګه راوغواړئ چې د استقلال سره سره و دې خبره ته د پای ټکی کښېږدي چې بیا به په افغانستان کې هیڅوک په زور باچې نه نیسي کې ونیول دا غداري ده کنی بل بیا عین کې لیکلي هاي تریزن هغه په دې کې دلته درې واره پنځه واره باچې واوښته خلک غلي سي هلکه باچې به دارنګه نه اړو نو جرګه او طالبه مهرباني وکړه داسې شپږ میاشتې اته میاشتې لس میاشتې یو حکومت جوړ کړي د پوه خلکو حکومت جوړ کړي تی په ګډ سئ چې د هغې مراد دا وي چې دې ته پای ټکی کښېږدو چې په جنګ به نه او بیا په ګډه وګرد جهان ته داسې سیستم وښیاست چې زموږ د حکومت اړولو راړولو زموږ جمهوري طریقه دغه افغانستان به بچ سي طالب مه بیرېږه فرض کړه چې کېږي ته بایلې پروا نه لرم چې بایلې دنیا یې بایلې تا وبایلله یا تا څه چوکۍ وګړي اوس افغانستان د جنګونو دا اوس بیا د چیش په نامه د چیش په معنی امریکا لګیا د چین ته بریتونه غړي اسرائیل لګیا د ایران ته بریتونه غړي عرب لګیا د اسرائیل سره ملګري کوي پلانې هلته لګیا دی پلانې هلته لګیا دی دا بیا د دې جنګ میدان به کوشش کوي چې دا زموږ مځکه سي چې دلته داعش دی ورونه داعش مایش مې نه پرېږدو زموږ دغه دا ده دې ته به وروره پښتانو ملګري داسې واخیسته خو موږ څه وایو ګوره دا د مزاحمت دا هم د مزاحمت یو لاره ده هغه لاره خو ستا د ړنده شوه ته ګوټ شوې غرق شوې ټوکر ټوکر شوې د دنیا بل جنګ معنا د افغانستان بربادي د بل جنګ مخه به نیول غواړي یوه خبره بله موږ لرو په دې ټولو بربادي کې
هر د قدرت خپل نظام دی په هر یو بربادي کې د خیر نښې دي. جنګ اوس په افغانستان کې کلیوال زموږ خلک د پکتیا د پکتیکا د اورګون د لوی کندهار د لوی پکتیا ازبک تاجک هزاره نورستانیان چې توان یې درلود خو بده پیښه سو اور واخیستې دا ځلوالو ته ولاړو دنیا ته د دنیا هر بر اعظم ته افغانان ولاړو. هلته زموږ د افغانانو یو نوی نسل روزل سوی دی. دا په سوونه دي دا په زرګونو دي په لکونو دي. زموږ د افغانانو په امریکا کې په کینیډا کې په استرالیا کې په فرانس کې په سویډن کې په فلانه کې زموږ د افغانانو یو نوی نسل زیږېدلی دی چې د دنیا د هر مسلک ماهران پکښې دي. افغانستان اوس واحد ملک دی د پاکستان د هندوستان د ایران د ګډ ملکونو چې حساب کې افغانستان په دې نسته کې واحد ملک دی چې تر هر چا زیات مسلکي نجونې والکوان لري. طالب دغه مهرباني کوي دغه نعم دغه ته ورکړي پر دا افغانان د غږ وکړي لکه مرغان یوه چوکۍ د افغانستان بې پی ایچ ډي ولکه پاتې شي. او زموږ داسې بچیان هلته وروزل شو د خدای خپل کې حکمت دی چې په هغو کې دا زموږ بیمارۍ نشته. ته ناصر یې ته ترک یې ته فلانا یې ګوجن یې بادین یې دا ناجوړي هم نه دي. زه افغان یم دی افغان دی دی جوړ شوی. دغه زموږ یو ډېر لوی شی پروت دی په دغه کې او د دې ذمهوارو د طالب حکومت کرزی صاحب مهرباني وکړي جرګه دې راوغواړي دغه ځوانان بچیان دې دغه کې خیر خیریت کوي او جهان ته به دا سیسټم ورکوي. پروپاګنډې دي. بیا موږ وعده کړې خلک بختور خلک دي. عثمان لالا په جنازه کې بیرته جرګې خبره کړې وه. هغه خلکو داسې واخیسته چې دا ته یې د عثمان لالا دپاره راکوله جرګه. موږ د پښتنو دپاره 3 کاله مخکې موږ دا خبره کړې وه. موږ دا احتیاط کوو یو غلطه مو وکړه. موږ 3 کاله مخکې وویلی چې د پښتانه 3 جرګو ته اړي ضروري ده. یوه دلته د پښتانه جرګه یو په افغانستان کې یوه د ګرد افغانانو په خارج کې جرګه چې پر دې نقطه یې چې خلک موږ دهشتګرد بولي پر دې به دنیا پوهوو. هغه زموږ خبره خلکو دا یې واخیستل چې خدای موږ دا لازمي وکړله کسر نفسي مې وکړه نه مې راوغوښته. بیا موږ د دې جرګې دغه کړی وو. دا جرګې به دغه یي دلته پاکستان غوسې کوي. پته میسینګ پرسنټ خبره موږ ورته وکړه. یو بچی مړ شو چا مړ کړي په دغه کې په کراچي کې مسعود هلک. نو خلکو څه شي غوښته خو دغه یې ویل چې دا بچی مړ دی د دې تحقیقات وکړي د دې علاج را وکړي. کومه ډله چې په تلوار کې را جوړه شوه ځینې ملګري به یې بلته ناست دي ګسه د هغې ډلې نوم و مسعود تحفظ مومنټ. د هغې دپاره ملګري سره راټول شو چې تا په کومه سپین سترګي راو انور پټ کړي. تا په کومه سپین سترګي د وینو ته په سپکه وکتل. بیا دې په وزیرستان کې چچن ازبک تاجک بلای بتر راټول کړل. بیا دې د هغو په ذریعه زموږ په درزونونو مشران د جرګې ممبران په ټک ټک وویشتل. ام پی اګان پکښې علما پکښې پلانا پکښې او بیا دې په دې بهانه چې پلانی سړی مسعود دی پلانی سړی پلانا دی د هغې په بهانه دې زموږ پر کورونو باندې په تیارو په سلګونو حملې وکړې. نتیجه یې دغه ده چې اوس یې سنبالوه. اوس یې سنبالوه دا زموږ پاټا والا لخوار کور چې اوس هلته شو بخښنه غواړم په معنا نه وایم چې خبره به کېدله به وزیر مسعود به ولاړ چې پاکستان د اسلام جنډه ده هندوستان سره به دغه کوو پلانا کوو پښتانه کوو. اخر چې وول پر سر اوس ګرده وایي چې کاکا درګر یې زه ولاړ ولې موږ وژنې پر څه شي باندې دوی وایي دهشتګردي کې د پاکستان په زرګونو خلک مړه دي. چیرې مړه دي؟ خو ګرده وزیرستان کې اوس زما مړي ته ځان په کاته کې اچوي که په زرګونو مړه دي که په سلګونو مړه دي خو زه مړ یم. زه مړ یم او زه تا ته ما سره خبره وکړه ته کله څه وایې هر ټکی شی وسي. خو نوره خبره دا ده بیا دا اوس حالت دي احتیاط غواړي خبرې خو ملګري دغه کېږي.
دغه ناست دی څنګه میر کلام بل اشفاق الیکشن و ځینې خبرې خلک یو پلاني دی وکړه پلاني دی وکړه الیکشن و زموږ خواهش دا و د پارټۍ په معنا چې دلته د ووټ والي ته ورکول شي سراج شریفون راغلی که د شهید عارف راغلی چې دغه نقشې یو دغه دی او هغه دی پر هغه دغه باندې د پارټۍ جنډۍ لګوي چې چیرې موږ د علي د لګولي ما عثمان ته وویل دغه عثمان دې خدای وبخښي ما مختار ته وویل ما ټلیفون وکړ دا پارلمان ته هغه ته دا ته واو زموږ فیصله دا ده چې موږ علي ته دغه ورکوو ووټ بیا هغه راغلی بیا مختار وایي چې هغه دغه نه کوي زه یې منم هلکه زه تا دوی دواړه ما ورته دواړه وباسم دا ما ورته ویل دوی دواړه ما په ایستلي دی هم هغه پارټۍ فیصله دا ده چې علي ته ووټ ورکوي ته یې دا نه منې دواړه بیا بندنامه شوي خود مختار یې زه ور درواغ مو په ژوند داسې مې نه دي ویلي نه یې وایم ما ورته ویل ما ویې بس د پارټۍ دی وایي شپاک یې دواړه وایي هلکه موږ فیصله کړې چې علي ته ووټ ورکوو دا خبرې په دې کوله چې خلکو کې ګونګه شوي چې بالکل لکه شپاکه ما ورته ویلي منم یې کلک پر ولاړ یم ما ورته ما دواړه وایي بیا چې دی ایم پي یو شو بیا خبرې بیا کوم خیر هغه اوس نه کوم ډېر خلک څه نو عزیزانو خبره دا ده پښتونخوا ملي پارټۍ د دې کام یاره بېرته توان پکښې دی هغه پارټۍ ده هم به دلته ګزاره کوو هم به هلته افغانستان کې به متحده محاذ جوړېږي کوشش به کوي ګرد جهان ته به وایي چې ورور موږ به جنګ نه کوو نشو کولی دلته به موږ د چا سره بد نه کوو نه د بلوچ سره کوو دا اوس اختر جان ټلیفون راغلی دا ډېر ضروري جلسه وه اختر جان وایي زه پر ورکو خلکو باندې دغه کوم ما د دې هغه ضروري وبلله هلته ما دا یې خبره وکړه نه چا سره بد وایو نه چا سره ښکنځل کوو ډېر په نرم توګه مې هلته مې وویل ما دا زموږ ملک دی نه څوک د چا مریی دی نه څوک د چا بادار دی هر څوک په خپله خاوره پروت دی راسئ دا ملک په وروري په خپلوي په ملګري وچلو د ملک د چلولو دوې لارې دي یوه دا ده چې ته وایې زه زورور یم زه پوجونه لرم زه پلانا لرم زه پلانا لرم بس زه اکا یم ته غلام یې صحیح ده دا رشته د خپلوۍ نه ده دا رشته د مسلمانۍ نه ده دا رشته د پایدلو نه ده بس ټیک چې ته ځان بادار بولې زه مریی یم چې په کوم ورځ ته نشه شوې چې په کوم ورځ پر تا لیونیانو حمله وکړه زه به هم خپل زنځیرونه پرې کړم یا الله سلام علیکم د خدای پاک یوه دا رشته ده چې ورونه موږ سره ورونه دي پښتون دی بلوچ دی پنجابی دی سرایکی دی په خپله خاوره پراته یو وطنونه د دنیا د نعمتونو ډک دي راسې سره کښېنو موږ له تاسې څه غواړو موږ له تاسې څه غواړو هلته مې یره سوه دلته چې وکړم خلک بې بله معنا واخلي نو یې نه کوم هلته مې یره سوه کولی نو وروره که ما څوک په سر کې وایي زه تیار یم که ما څوک په پښې راماتوي زه تیار یم یو داسې پاکستان چې په هغه کې پښتون بلوچ سندی د بل در لاس لاندې او پښتون وډاله ته غورځي د پاکستان زنده‌باد نارې وایي دا زه بې غیرته یم او چې داسې پاکستان چې هغه جمهوري په زړه پورې زموږ پښتون وطن د ډیورنډ لاین رانیولې ښکته بیا د چتراله تر بورانه دا ګرد وطن په یوه صوبه کې نوم یې پښتونخوا وي پښتونستان وي افغاني وي زموږ پر نعمتونو زموږ د بچیانو حق د بلوچ پر نعمتونو د بلوچانو د بچیانو حق د سندي پر نعمتونو د سندي د بچیانو حق پوج په خپله دایره کې دننه د تاجکک سرچینه د ولس په زور منتخب پارلمنت دې ته که ته ما وژنې که نه مو وژنې زه دې ته زنده‌باد بیا خامخا وایم
لیوني دي ولدي د الله اکبر نارې وویل زنده باد هلکه زنده باد مه ښوروه د خپل مور پلار پوک الله اکبر دې نه کوي زه به هم نه کوم ممکن چې نه ورغېږي چې د خلاص یې که ډز وکړي عزیزان دلته خبره دا ده د ملګرو ډېره مننه ډېر لوی محنت کړی دی په دونې خلک د خلکو غړي باسي قسم ده چې نن به د خلکو غړي باسي دونه انسانان چې په خپله خوښه راغلي او زموږ څخه خلک خوا په دې بدوي موږ بله ګناه نه ده کړې پښتونخوا ملي پارټۍ دا یو ګناه کړې ده چې اوس دلته شمار کړي دا خلک یو به وایي زه وردګ یم بل به وایي زه سلیمان خیل یم بل به وایي ترڼه یم بل به وایي زه درانه یم بل به وایي زه غلجه یم بل به وایي زه ترکه یم بل به وایي زه نورستاني یم پشه یم د پښتونخوا ملي پارټۍ سره هغه دننه ګیله دا ده چې هلکه موږ یې سره پړکوو ته یې سره راټولوئ که اوس موږ دا کولی چې راځئ بدۍ دي ټکان دی ولایست راسي فلانی هیل فلانی هغه بدي قسم دې ورته به خلک پیسې هم راکړي کارتوس به هم راکړي موټران به هم راکړي هغه موږ خبره دا ده دا د حمزه بابا دغه ده ویل څو چې راغونډ پر یو مرکز یې نه کړم چې څو چې راغونډ پر یو مرکز یې نه کړم هرې تپې ته د جرګو سره ځم د پښتونخوا ملي پارټۍ څخه ګیله دا ده چې هلکه موږ ځله پړکولی دی دا کام په مخه کړی مې دی فلاني ځای ته مې ورساوه افغانستان مې په پرېښی دی و دغه ته مې ورساوه ته یې بیا د کومې خوا راغلی یاست څه شي کرامات دې څه شي دی 12 کسه یاست موږ یې سره پړکوو بیخ یې کاږو ته یې راټولوئ وروره نه موږ لیوني یو نه دا بد کار دی خپل کام خپل ولس راټولول د ظلم خلاصول منظم کول دا د موسی علیه السلام سنت دی موسی علیه نور پیغمبران خو لا بیرته یو معنا لري جلا جلا پیغامونه یې دي د موسی علیه السلام ټوله پیغمبري پر یوه خبره ده د ده کام دی یهود دي بل پر خپل وطن کریاب کړي دي بچي حلالوي ښځې د خدمت لپاره ساتي موسی علیه السلام ته الله پاک ویل ورسه فرعون ته ووایه چې زما کام ستا له بندګۍ خلاصوم غلامي په قرآن کریم کې د موسی علیه السلام په کیسه کې الله پاک بندګي بللې ده د دغه بندګۍ څخه خلاصول د موسی علیه السلام سنت دی بل څوک یې کوي که یې نه کوي دی په دا سپینه خولۍ په دا سپینو بلوڅو زموږ کام زیاتوب کوي دا زما ملګری دی ورور مې دی دغه چې زیاتوب کوي راویښ دی نه ملګری کېږي تا خبر زه ستا په دغه کې تضاد بولم زموږ ملک ته ما ته وایې چې هندوستان زموږ دښمن دی زه کس یو دغه درته کوم نور دښمني مې د انسانانو سره نه لرو هېچا سره موږ دښمني نه لرو که وایي وجوهات دی چمن زموږ بارډر دی کبردین زموږ بارډر دی انګور اډه زموږ بارډر دی خوست کې زموږ بارډر دی فلانی ځای زموږ بارډر دی زموږ د خلکو ګرد ګزار د بلوڅ خواره کې د مکرانو سره جلا دی د ایران سره جلا دی زه د یو سیاسي کارکون په حیثیت د پښتونخوا ملي پارټۍ د یو هغه په حیثیت تا ته وایم سټیټه که زموږ خلک هیروین راوړي مړی که زموږ خلک کارتوس راوړي مړی که موږ خلک توپک راوړي مړی که که زموږ خلک چرس راوړي مړی که لیکن ما به نه په عذابوي زه به په خیبره څه ځم جلال آباد له به ځم د هغې څه به یو شی مازدیګر راوړم دا لار به زما نه نیسي زه په تا ځان نه ساتم په خپله یې ساتم راته ودرېږه چمن بارډر به له خلاصوې زه تاسو پوښتنه کوم د واګاسه ته د هندوستان سره ما بدي ده د واګاسه تر لاهوره پورې یو زنځیر نشته پر ما دې څه دغه راګرځولې ده خو نه هندوستان ته راغلی نه هندوستان ته راځي نه زه دغه کوم د واګا او د لاهور منځ کې به زنځیر نه وي د کوټې او د چمن منځ کې به د خدای زنځیران وي د خیبر او دغه منځ کې به د خدای دارنګه نه چلېږي زموږ بارډران مهرباني وکړئ موږ حکومت ته دا وایو ته هم ګزاره کې کوئ ګرده په لګیا دي شکر دی شکر تاسو خدای پاک چې دا ملک ساتي څنګه
د پی ډي ایم په جلسه کې ما وویل دا دغه اوس هر څوک ګوري د ټي وي باندې دا د حیواناتو دغه خلک ښکاره کوي علمان ځینې حیوانان دا چې خدای پاک غشور پیدا کړي دي دا ځینې حیوانان داسې دي چې ښکار مړ کې بیا یې خوري ځینې حیوانان لکه کوږ ته وایي روبیان یې کاژبل بولي خلک کوږ ځنګلي سپی دا ځینې حیوانان دا دي چې به د هغې په مخ اخیستی په ژوند یې کشي د لکۍ څوک یې لکۍ کشي څوک یې خېټه کشي څوک یې کلمې راباسي پاکستان د بربادۍ وجه دا ده په دې که ما څوک جیل بیا یې بوم دي پروا نه لري پرې یم ګزاره به وکړم هره اداره ګرد سیاسیان پکښې عدالت پوج سیاسیان جرنالشتان دا ګرد موږ په لګیا یو لکه کاږیان د ژوندي پاکستان کلمې راکاږو ډېر لږ خلک په سیاسیانو کې لږ خلک په جرنالشتانو کې لږ خلک په پوجیانو کې لږ خلک دغه کار نه کوي نور ګرد په لګیا دي دا به در څو دا ملک چلېږي دا خو روانې کلمې موږ راکاږو ته راته ما ته ودرېږي حکومت اړه یې دا اوس په کومه ډرامه اوس په سینټ کې دنیا د خندا پر موږ مړه شوه یو ووټ په 90 کروړه یو ووټ انا خود ما ورو غریب سړی په 12 کروړه خرڅ شوی ابلو په شپږ ابلو په 80 کروړه موږ بلوڅ او پښتانه 2 میاشتې ډوډۍ خوړلی شو 2 میاشتې ډوډۍ خوړلی شو دا د یو ووټ لپاره او پاکستان جوړو پاکستان دارنګه جوړېږي دا ملک په زموږ د خپلو بدکاریو په وجه که موږ پر دې رحم نه وکړي که موږ دا ملک بچاو نه کړي او موږ د دې خطرناک نظام خلاف راونه وتو دا ملک به د موږ سره ډوب شي په لکونو انسانان بالکل موږ په دغه اخته شو نو د دغې دپاره سیاسي پارټیان جوړي خلک هم د دغه دپاره موږ په پښتونخوا ملي پارټۍ زموږ پارټۍ ده جمهوري کې کښلې دا دی چې موږ نه د چا سره بدي لرو نه د چا سره دغه کوو کوشش کوو چې په ایمانداري ښه صفونه تیار کړو یونټونه جوړ کړو په ګرد جهان کې دا وار موږ ویلي دي چې دا به د پښتونخوا ملي پارټۍ کرکټر یې چې دی هر چیرې د ظالم او د مظلوم په جنګ کې به د مظلوم ملګری هر چیرې چې ظلم کېدی هر چا کمات کوو که په سر سر زما پلار که په سر سر زما ورور کوي زما پلار یې کوي باید ما وکړه مهرباني وکړه انشاءالله اوس خبره دغه سوې ده تکلیفونه دغه سوي دي دا ډېر خلک دي دا خلک چې موږ په ایمانداري لاس ور ورکړو څو کسه یې بولي دا لږ خلک دي دا ګر څو خلک دي دا صحیح لاس ور ورکړو دغه خلک په شا ګول قسم دي چې یو برګېډ فوج غواړي دا خلک په شا ګول چې موږ سم او د خان خبره دا ده دا د پښتونخوا ملي پارټۍ دا د الله پاک فضل دی دا د الله پاک فضل دی چې پښتونخوا ملي پارټۍ باندې الله پاک دا فضل کړی دی په دونه کشني حال کې هم دا د پښتانه کم سے کم 100 توکي خلک راجمع کولی شي یو به وزیر یو به مسعود یو به خټک یو به پلانی یو به سلیمان خېل یو به ترک یو به فارسي وایي یو به بله ژبه وایي لیکن دی به د پارټۍ په دې لیک کې دغه دا زموږ د جوړښت نقشې نښانې دي مهرباني وکړئ پام کوئ احتیاط کوئ هر ماښام نه هره جمعه شپله نه دود وایي چې نظر مې نه کښاله چې نظر اوس بیا پسرلی راځي سپاندې به بیا ګلونه وکړي او بس سپرني به دوړوو کوشش به کوو د نظره به هم ځان ساتو چا سره جنګ نه کوو چا ته سپکه خبر نه کوو چا ته ښکنځل نه کوو د هر چا خور زموږ خور ده د هر چا مور زموږ مور ده لګیا دي خلک پروا نه لري وی دي پروا نه لري ډېر خلک لګیا دي دی خو نه وي چې موږ انسانان یو یا موږ ښکنځلو خوا نه بدېږو نه دی چې کریاب شاید د ښکنځلو جواب نه شو کولی خو در وخته به ګزاره وکړو که مجبوري شوه بینه کوشش به کوو ژر نه که مجبوري شوه بیا به غږ وکړو چې لا وړوکې بل پلو راواړو که مجبوري شوه معمولي دغه خو یې معمولي دغه خو یې نو ورونو خدای خیر پیش کړي الله پاک دې موږ ته هدایت وکړي خدای پاک دې موږ فوجیانو ته هدایت وکړي
موږ نه د فوجو مخالف یو نه د ایجنسیانو مخالف یو دا په سیاست کې هر برخه ده په سیاست کې د ایجنسیانو مداخلت دا جنرالشتان هم ناست دي پخوانی کمیونیسټ روس د کمیونیسټ روس هیڅ سړی نه وزیر اعظم کېدلی شو نه صدر کېدلی شو نه د فوجو مشر کېدلی شو نه د سینیټ مشر کېدلی شو نه یو زموار ملک له سفیر تللی شو چې تر څو پورې د دوی آی اس آی کې جی بي چې د دوی په دې پایپ کې به نه و تېر سوی هغه ملک نه شو بچاولی اوس هم د سوویت یونین په دغه کې پخواني روس په دغه کې دونه بمان پراته دي چې دا دنیا یو اړخ په بل خو ګرده سوځلی شي لیکن چې اقتصاد یې ملا ماته کړله لکه پاکستان اقتصاد چې کمزوری اقتصاد یې ملا ماته کړله ګورباچوف خلک ورته خشمېږي ګورباچوف خو پوهېدی چې دا رېړۍ دا سانډا د رېړۍ نشي کشولی 15 ملکه جنجالات شو پر هېڅ چا ټک نه وکړ د هېچا زوی یې نه کړی د هېچا لور یې نه یوړه توپک یې هم درلود بمان یې هم درلود نه یې پر چا بمباري وکړه زه په مخ یې وشول سلام علیکم اوس چې سوویت یونین د دغه د وجې مات شو د اقتصادي کمزورۍ د وجې هغه ډېر کمزوري ملک دی موږ دا ملک ماتول نه غواړو تا مات کړئ نه کاله تا آیین ځکه نه پرېښو چې د بنګال آبادي دې پر ځان ډېره بلله د هغې تر سایې د ژوند نه کاوه پورته کښاته دې که نه کاله اخر دې یو نوې فارموله یې په حساب کې جوړه کړله چې په دنیا کې نه ده راغلې چې 250 ته 48 برابر موږ سره راټول قوانینونه چې جوړ کړي ډاکټر خان یې مشر شو 48% جوړېدی دا د بنګال برابر دی بیا یې دلته دا فیصله نه وکړه چې موږ سره برابر بیا چې کار نه کېدی اخر یې فیصله وکړه چې یار دا ډېری پیسې اخیستل غواړي چې زه ځان خلاص کړم اوس نو چې ته د ځان خلاصولو دپاره دا عیاشي کوې چې ملک ماتوې د تاسې به څوک پوښتنه نه کوي تر اوسه موږ ته څنګه ملک مات شو پوښتنه نشته زه به څه کوم بلوڅ خلک به څه کوي بلوچ وطن را پرېږدي خو په کال کې د بلوڅ وطن ولاړې په آبادي کې ته پر ډېر شي خلک به دا نه کوي وګوره بلوڅ ته څنګه دغه درکړي دا کې ما وویل سوی ګیس دا اول وار په بوکچي علاقه کې ووت موږ خلک هر څوک چې لندن له تللي انګریزانو له تللي موږ هغه ګیس ته ګیس نه وایو سوی ګیس ورته وایو ولې موږ په ځای سوی ګیس نه وایو پنجابی هم سوی ګیس بولي دغه جرنالیست ناصر هم سوی ګیس بولي زه هم سوی ګیس بولم سوی ګیس دا د دلته شته په دغه خانه کې هم شته په ګیلګیت کې هم شته په روغ پښتونخوا کې په لاهور په پنډۍ کې کارخانې په چلېږي لیکن اوس هم د مرۍ ښځې د بوکچي ښځې ډوډۍ په خاشو پخوي نو بلوڅ ته څنګه راپرېږدي چې څنګه دغه یې وړئ سوی ګیس اوس بیا د چاغي سره زر وړئ بیا ګوادر بیا فلانا موږ دا خبره ورته کړې چې خدای ته وګورئ بلوڅ ته مې ویل بیا نه ورته په هغه جلسه کې مې ورته وویل چې ورور موږ پکار ده چې موږ هم ځان سره پوه کړو دا به سره پوه کړو ستا اغېز ستا زما اغېز نه ګزاره به سره کړو که نه نو نور یې نه سخت وو ډېره مهرباني اسلام آباد د پارټۍ د ټولو ملګرو د هر ملګري د هر ځوان د هر سپین ږیري د هر ماشوم د هر سټوډنټ ډېره مننه ډېره محنت یې کړی دی رالاست موږ ته مې عزت راکړئ پارټۍ ته مې عزت ورکړي خدای دې ټولو ته عزت درکړي عزیزانو بس لاسو پر لاچوو هېڅ بلا موږ نه وایو چې حق غرونه سوري کوي دلته راغلي یاست د کراچۍ څخه خلک راغلي یاست کوټه چای ورته وایي که د کوټې چای ورته وایي که څه ورته وایي راغلي یاست ګورئ یو کار وکړئ مهرباني وکړئ زه خو کاروباري سړی نه یم جانان خو دې ناست پر مځکه مطلب دستۍ چای ډېرې مشهوره دي اوس په دې علاقه کې خواري وکاږئ ستۍ هوټل باید ډېر صاف صفای کرسۍ باید ډېرې پاکې مخ یې باید ډېر پاکې دغه ډېر پاکې ولې خلک منډې راولي خوندې راولي وایي فلاني هوټل ورځو یاره یو ښه پاک هوټل ما خو باروالا هوټلونه لیدلي هغه به لکه سړی مردارړی په پاکې دا تک توري مهرباني وکړئ پاک صفا هوټلان خپل صفا وساتئ
دغه افغان غریبان چې راغلي لاستي بچیان سره مزدوران دي پروانه یو پاکه وردی ور جوړه کوي هر مشتم دی مینځي پروانه ده یو پاکه وردی ښایسته چې دایم ښایسته پکې ایسي یو د سکلې مسکلې نو به د خلکو سترګې نه تورېږي خو چې ته راسې ډېره ښایسته ډوډۍ دوکان ته چې وګورې د مچانو یو بل حال یو کس زلیس نه غواړي څه ته راسې خرڅ نه خورم دغه کوټه چای دي لږ مهرباني ګوره شیان په کار ته چې موږ سردار ویله سردار ګوري سردار دی د ویل چې که موږ د خپل د کوټ چای دغه کړی وای رجسټر نوم وای کوټ چای او موږ سر سره خلاص کړی وای چې بس ستا پر دې دیم پروت ستا پر دې دیم پروت لیکن سټنډرډ به سم ساتو دا به بیا نه خرابېدی دلته ځینې ځایونه ستا خپل نومونه لکه KFC دی مکډونالډ دی دا خپل دغه یې وټاکئ په ګرد جهان کې به درځي د مکډونالډ چرګ درځي KFC وکړو که موږ کوټه چای سره کښېنستلي وای د دې مخکښو کار خان کاکوزي ماماګان بیا نو دې باید چې داسې پر دې نورو عزیزانو موږ غږ کړی و چې وروره داسې دغه به وژو جنډۍ د پارټۍ دا زموږ د کوټې چای نقشه او په هر هوټل به دغه کوونکي سخت به دی چې شیدې به یې سمې پیاله به یې سمې صفایي به یې اوس هم ښه دی انشاءالله ته پیسې به ګټو چې دغه به هم کوو مهرباني ته زموږ د وطن سفیران یاست راغلي یاست دلته په کارو اخته یاست لږ ټایم موږ عثمان الله شهید په جنازه کې پښتنو ته ویلي وو موږ موږ ته پر کور سړی راکړی ګردو لاس پورته کړی نو ته هم پر هوټل به سړی پارټۍ ته ورکوو یو پر هوټل یو نو به کوم کار هم چالو وي دې جلسې له جمعه ګل لاړې یا بل جلسې له محمد یار لاړې یا بل جلسې له رزاق لاړې نو پارټۍ به هم برابروي سره دغه کېږي به هم دلته تعلیم یافته هلکان دا هم نو به دغه هم ډېره څه 9 بجې ده نور مجلس نه غواړي کانګره خو نو موږ کانګره اوس دغه خو موږ داسې ملګرو دغه کوله سره لګیا یو مشوره کوو د ګردو سره د خیبر پښتونخوا ملګري به هم کوي کراچي والا موږ دلته ټول په مشوره به سره کوو که خدای کول خوندوره ښایسته کانګره کوو او انشاءالله په نوي توان په نوې اراده دا پارټي به جوړوو چې داسې جام مختاریان شي کولی سره موږ مخکې پارټۍ څه وایي ما دا خبره کوله دغه مجلس کړی ډېر پراخ په هغه کې په کلاس پلاک ډېر پراخ مجلس چې شو دا د ښځو په باره کې ته ګوره هلکه ته ګوره دلته ډېر دغه ناست دي دا خبرې ډېر پام غواړي ډېر احتیاط غواړي موږ خویندې زموږ مندې موږ خو محمد صلی الله علیه وسلم څومره لوی سړی و هغه وخت چې ښځه تر ښځې هغه وزه قدرمنه وه چې 2 کیلو شیدې کولې هغه وخت محمد صلی الله علیه وسلم پر یو خاص ټایم باندې دا اعلان وکړ چې ښځه به د زوی نیمه یي موږ یې تر اوسه پورې نه منو موږ یې تر اوسه نه ملا مني نه پیر مني نه فقیر مني نه خان مني او انشاءالله چې پښتونخوا ملي پارټۍ یې که خدای کول دوی به مني انشاءالله او ښځه بخښنه غواړم ښځه زه په ایمانداري درته وایم ما دا مخکې هم ویلي ښځه په هره رشته کې در نارینه ایمانداره ده دا بله خبره ده چې فزیکلي دا کمزورې ده او موږ داسې پیدا د پلار او د مور په معنا کې ښځه پر دغه ده پر پلار زیاته مهربانه ده د لور او د ورور په معنا کې د خور او د لور او د زوی په معنا کې ښځه د پلار سره
هلک ایمانداره ده د مېړه د معاینې په باره کې خو دومره پر ایمانداره دی چې زموږ د ټول دین لامل چې خاص د ادبي ما بیا خلک یاوي بیا پیغلونونه راکوي موږ دغه چې خاص د دنیا سینه ترینه ښځه ور وغواړي یو چا ته دی زما زوی هم بیا شاوخوا ګوري سینه ترینه او دا خواره چې ملنګ ته یې ورکړي دا واخله پلار نوم په خاله کښې وتلی دی هغې به ګزاره کړي هېڅ یو سپوږم ته و هېڅ یو بلا ته یې ورکړي دا غریب به وایي یاره د بابا نوم مې خراب کړي ډېره موږ ښځه خو ګوره که ښځه ایمانداره نه وایي د دې مینه کې دا دغه نه وایي نو خو خدای پاک به ویلي وایي چې جنت د بابا در بریتو لاندې نو ځکه یې ویلي چې د دې در پښو لاندې در بابا کې دا ایمانداره بدلې ده بابا چې دې بریتو لاندې توپک دی چړې دي لیکن په اخلاص ایمانداري کې ښځه خو ډېر دغه ښځه ده ما خیال په دغه کې ما خیال ایوب علیه السلام ته الله پاک غېږ په قرآن شریف کې چې ما تا سره ښه کړي دا په هغه کې دا یوه خبره ورته کوي چې یوه ښه مې دا درسره کړي دي چې ما تا ته ډېره نیکه ښځه درکړې ښځه خو چې دې نه وي پر طبیعت خو ګډه ورځ جنګ زه دا فلمان نه ګورم نو چې ښځه دي خو لویه خو نه شي خو ښځه ده خو مارکسیانو مور دي ګرده ورځ ستړی ستومانه بیا به د دې سره اخته ما فلمان نه دي چې د بل چا کیسه راته کوله زه مې ټریلر وکاتی منور ظریف کمیډین دی د پنجابي فلمو دی پر کټ ناست دی دا وراله نور ته شروع ده چره دی سر ورته شوري خو دار خوري چې دا ښه ستړی شو د په غوږ لاس چرخ کې په بیه راوکښوي و دلته تس کې ولې دی ووایي دا زه دغه یې لګیا وم هره ورځ دغه نو خبره دا هم یو ځای په طریقه اوس نه لږ به خپله دغه کوو موږ سره ډېر پام غواړي دا بېرته خبرې کوو به انشاءالله نو پر کوم ځای ولاړه ولې کافي ده که څه ډېر نه غواړي نو خبره دا ده چې پارټۍ جوړوو سمه یې جوړوو بهترینه یې جوړوو موږ کام په یو خاص خصوصي خطرناک پړاو کې دی موږ سره خلک کومک کوي زموږ ژورنالستان زموږ ادیبان زموږ پوهان پروفیسران د کام ناتار وایي په کام راګرځي کلیوال خلک په دغه وکړي زنده آباد مرد آباد یو ورځ به ووټ را میدان کې یو ورځ به پلانا وکړي خو دا جهاني طور دا خپل کام د دې آب د دې عزت د دې مستقبل د دې شتمنۍ چې د چیش لري په دې کې به زموږ د وطن عالمان خلک زموږ کومک کوي هر سړی به په خپل فیل کې زموږ رهبري کوي چې زموږ د وطن دغه دا دي زیرمې دا دي اوبه یې دونې دي او پلانه یې داسې ده او پلانه یې داسې ده او پلانه یې داسې ده او کوم لیکوال خلک چې دي چې لیکل کوي ضروري نه ده چې دا به خامخا د سیاسي پارټۍ کارکون وي دا زموږ پوهان خلک زموږ ژورنالستان به چیش لیکي خو دغه مضمونونه به لیکي ښکنځل نه د خپل وطن دفاع موږ واحد ملت یو حالانکې در هر چا زموږ کلچر چې شته وایي دا کلچر په زرګونو کلو کې جوړیږي د پاکستان په ولسونو کې زه نور دغه نه بولم د ځان ټیټ نه بولم نه ټیټولی سم د پاکستان په خلکو کې پښتانه کلچر د نور په مقابله کې ډېر لوړ دی دسترخوان هوار دی ستا د کلي ډولزن هم چې لاس پرېمځي کښېنستی شي په دسترخوان ستا د کلي غوبم کښېنستی شي ستا د کلي فقیر هم کښېنستی شي دا تصور په سند کې نشته دا تصور په بلوچ کې نشته دا تصور د پنجابي چودري په دغه کې نشته په سلګونو خلک تعلیم یافته خلک هلته لرې ولاړې دسترخوان نه نشي راتلی دا زموږ د کلچر مثبت اړخ دی منفي اړخ یې بیا دا دی بلوچ پښتون سندی حتی لوسوبه هم دوی چې خپل وطني مفادات یې سندی کمیونیسټ سندی ملا سندی پیر سندی فقیر سندی سیاسي سندی تبلیغي چې د سند خبره راسي لکه مشان داسې سره یوسي لکه مچۍ بلوچ دغه رنګه
زموږ لا دغه ځای نیمګړی دی موږ سره ملګري سي دغه وکړي ډېره مننه زه ستا ملګري خو راغلي وو تا ته دلته راغلي وو واده تا وکړې که ده وکړې واده تا وکړې زړه مې وځه کړی مبارک شه ماشاءالله هغه خالي یې کړ مبارک شه تا وایي چې خپل کړی زه نه سم خلاص چې ویره وکړم زه د خپل ځای پوروړی دي پروا نه لري بیا به یو ګربېټ وربېټ تر برابر ډېره مهرباني کور ودا خدای کوي ډېره مننه کښېنئ په خپلو ځایو کښېنئ فلحاله یو اعلان راغی اعلان دا دی چې دلته په دا حال کې د ډوډۍ اجازه خو نه راکوي نو د بندې بندوبست شوی دی دا میدان چې به یو د بل سره